जो लाडले होते हैं ना, जिंदगी उनसे सख्त इम्तिहान लेती है. دا خبره خو دې ډېره روغ وکړه جینې دا یو لنډ مثال تې ما راواله دا دې ځای مې نشته په پټو کې ویډیوګانې سازوم غریبو نه ده تیسره دا وګوره دا ټول پټي دا ټوله ځمکه زموږ د دغه غره پورې ګاونډیانو ته مې ویلي ما چې چا کره لیټرینې ني څادر را په اوږه کوې او بس اودس پکې ماتوې دومره غټه علاقه مې وله ورکړې ده غریبو چا چې په وادو تاله به چوکه در کوله ماشومان به دې شړله او ته اوس موږ ته خبرې کوې د اوسه پورې به دې په کمیټه کې قارغان ایشتلو سوپه کې چې ناست یې داسې ښکاري ته به وایي ګینې زوړ پوم کې سپی لنګه شوې ده هسې د وظیفې ځوړندې کار چا در کې وظیفه راوړله یا لکه کیسریا او دا سر دی ولې یاره جي ګوره دا داسې کار و چې هغه دیوال مې راغورځو سټک مې ورته نیولې وه نو خښته نه ماتېده یو ګاونډي راغوي کله نه کله یې د دې کوپړی نه هم کارله که نه بس په ډغره مې داسې دیوال و را سر مې والله بس دغه حال دی نو یا لکه کیسري د ایټ نه جوړ تختې دی یاره بس هلته خو چې څنګه ورسېدم هغه کیمپ کې واچولم ما ته وایي سکول ته به ځې ژبه به زده کې ما سکول مونږ پاکستان کې نه دی ویلي نو هلته به سو وو راوتې تښتېدم یا لکه ترکاري خپله پخوې نو څه کې ستاسو پخوي زه خود خپله پخوم وروره یا لکه او دا پرون ولې د ګولو د دوی د پاسه ګرځېدې دا خو ګرانه دوی ده چې ګوله مړه دا داسې کار شو چې ډاکټر له تللی وم او دوی یې راته لیکلې وه یار داړه مې ورسره داسې بند وه دا دنیا را باندې تنګه تنګه وه نو بیا نو به ډاکټر له چې څنګه لاړم ما یاره ډاکټره ما تا ما ته دومره تیزه دوی لیکلې ما دې څه خو زما داړه تنګ دی نو هغه ما ته وایي بچي ګوره وي چې دوی واچې وایي بیا پې لږ د پاسه ګرځه که نه نو بس دوی مې واچول او بار ته مې راویسته د کور نو بس د پاسه پې وګرځېدم ښه سمه مې چقنیم کړه طبیعي مې وله وکړه خو اوس مې هم داړه بند دی یاره ظالمه دا دې څه کړي دا خو د خوراک د وی دی چې دا ګرځه پې چې وی خوري ګرځه پې په مړه ګېډه باندې دا خو تا ماته کړه دا څه وې والله ما ته خو پته نه وه یاره شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی قدرمندو زموږ په شب قدر بازار کې اوس یو خرګاډي والا را روانو سر یې په سره کپړه باندې تړلو چې ما ورته وکتل سم سنجیدت و نو خرم د غریب والله چې داسې کمزورې شانتي په مزه مزه دا چلې کو ګوډ ګوډ روان و خرګاډي نه هم د نېستۍ د داسې یو تخته لاندې لوېدلې وه او ما چې د هغه غېږ شن او پیشن ته وکتل نو مړه داسې عجیبه راته ښکاره شوه خو زه به در چا غریبي ده که نه نو شاته په خرګاډي لیکلي وه وایي دا د مور دوا ده نو بس ورپسې مې داسې ورمنډه کړه ما دا الله بنده ما دا شاته دې پیسې لیکلي وي څه مې پې لیکلي ما تا خو پې لیکلي چې دا د مور دوا ده ما ظالمه دا خو د پلار ازار دی ما ته دې خرګاډي ته وګوره دا خو ټول ما نیم نیم دی دا څنګه ما د مور دوا ده